اوس هم څو لنډ خبرونه. کندوز کې د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا 2 ټاوري پایو د ترمیم چارې بشپړې شوې. د کندوز حوزوي برېښنا چارواکي وایي د دوی په هڅو د تاجکستان 220 کیلو ولټه وارداتي برېښنا 240 او 208 نمبره 2 ټاوري پایې چې د تیرو کلونو په جګړو کې تخریب او زیانمنې شوې وې بیا ځلي په اساسي ډول ترمیم او رغول شوي دي. دوی زیاتوي د دې پایو په بیا رغونه کې د کندوز حوزوي برېښنا لوړ ولټاژ ټیمونو په ګډون پلي خمري انخوی مزار شریف حوزې د لوړ ولټاژ تخنیکي ټیمونو برخه اخیستې وه. د برېښنا ریاست د چارواکو په وینا د دې ترڅنګ د کندوز حضرت سلطان په سیمه کې د یادو پایو په مسیر کې د 220 کیلو ولټه برېښنا 3 فاصلې ډبل سرکټ مزي ترمیم او نوي جوړ شوي دي چې اوس مهال یاد مزي د دې ظرفیت او توان لري چې کابل او نور واړوندو ولایاتو ته 400 میگاواټه برېښنا په عادي ډول سره انتقال کړي.